افغانانو ته د ځانګړو ځواکونو د قومندان میر احمد اعظمي ډاډګیرنه. میر احمد اعظمي څنګه د هیواد د دفاع په خاطر چمتو دی؟ تازه یې څه ویلي دي؟ افغانانو ته یې څه ډاډ ورکړی؟ په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. احمد شاه ساحل لیکي د یو جنګیالي ډاډګیرنه. د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال میر احمد اعظمي خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې افغان امنیتي ځواکونه په هر حالت کې د دوی او د هیواد دفاع ته چمتو دي. دا ډاډ د یو بېنهایت رښتینی او بیریا انسان دی، هغه چې د روانې جګړې د مهار یو زړور او نایابه سپاهي دی. دا میدان په منځ کې ولاړ دی او جنګیږي، د دښمن په لاپو او باټو باندې پوه دی، هر څه د نږدې ګوري او ویني. باید باور پرې وشي. دا ډاډ د هغوی نه دی چې راتلونکي ته ورخطا دي، دا د هغوی نه دی چې د منډې تابع یې نیولې، بلکې د هغه زړور جنګیالي دی چې شپه او ورځ د افغان ولس د پت او عزت په جګړه کې تېره کړې ده. دا میدان له منځه خبر دی او د دښمن زور او توان ور معلوم دی. میر احمد اعظمي د ځوانو جنرالانو له منځه یو ډیر لایق او مدبر جنرال دی. خورا سخت یې ګاللې دي، بیخي له ځوانۍ یې راپیل کړي. اوس د نظام د یوې سترې او مهمه روله قطعي مسؤلیت ور په غاړه دی. هغه عملیات چې نهایت پیچلي او د ملکي کسانو په منځ کې اجرا کیږي د ده په لاس اجرا کیږي. ډیر خاموش خو دښمن ته پرجوش مزاج لري چې جنګیالي مو درته وایي بېغمه اوسئ، نو ډاډه واوسئ که نه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.